دا چې پراته دي ځای په ځای رنګونه سره د وینو دې نه به جوړ شي یوه ورځ د انقلاب رنګونه. ډېر ښکلی. او کله سیلاب، کله وحشت، کله جابر و کمران، په بیل بیل شکل کې دا ټول دي د عذاب رنګونه. واو. که خپل عزت غواړې د خولې برغولی سم ساته. که خپل عزت غواړې. خپل عزت غواړې د خولې برغولی سم ساته. په چا کې کار اړو ساتم او یا کم ساته. یا کم ساته. واه. دا امتحان څومره غټ بوج شي د انسان په ذهن. دا امتحان څومره غټ بوج شي د انسان په ذهن چې غریبي په ژوند سوره شي او جانان په ذهن. زید خلاصي ته لاړ شو، هلته کې ځان نورو تړو، په عبادت کې زمونږ هم ګرځي شیطان په ذهن. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو خلکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې د صحت جامه به مو په تن وي. د مشال ټي وي په مرغلرې پروګرام کې نن ستاسو سره د یوې داسې مرغلرې پیژنګلو کول غواړم چا چې د سوات په زرخیزه سیمه خوازه خیله کې سترګې غړولې دي او هم هلته د ژوند ورځې شپې سبا کوي. د علم یو داسې بلیدلی مشال چې رڼاګانې یې په تیارو کې په تیزۍ او توندۍ خورېږي. د چا کتاب د هورې شال چې به ډېر زر د مینوالو لاسونو ته راورسي، الله دې وکړي چې زر تر زره چاپ شي. د دستار ادبي ټولنې صدر نوموړی احسان الله شاهد صاحب ته مو زحمت ورکړی دی. شاهد صاحب د وخت راکولو مو نړۍ مننه کوم او تود هرکلی راته وایم په خپل پروګرام کې. یو جهان مننه جي چې موږ ته مو موقع راکړه مشال ټي وي کې او زموږ دا غږ چې کوم دی نو خلکو ته ورسي. ډېره مننه جي. مننه جي. یو پوښتنه به لرم چې د سوات په ادب کې د نثر په حواله سره څه تاثر لري، څه خیال لري؟ همدرد صاحب شکر دی. نظم چې دی نو هغه تاسو ته پته ده چې یو داسې الهامي کیفیت دی. جی جی. هغه او نثر چې دی نو هغې دپاره ډېر کړاو کول پکار دي که نه. خو شکر دی چې زموږ مشرانو پکې اوس هم ډېر کار کړی دی، لکه ابراهیم خان شبنم صاحب په نثر کې کار کړی دی. زموږ استاد بدرالحکیم حکیمزی صاحب باچا لالا چې کوم دی نو هغوی لګیا دي پکې کار کوي. نن سبا په سوات کې چې کوم دی نو ډېرو ملګرو پی ایچ ډي وکړه، هغوی هم په نثر کې کار کوي، لکه احسان یوسفزی صاحب شو، دغه شان عطاء الرحمن صاحب شو. خو چونکې بدقسمتي زموږ دا ده که نه چې نظم په نظم کې که غزل دی که ټپه ده که قیطه ده که هر شی چې دی هغه زموږ د ځوانانو او بلکې د ټولو خلکو په ذهن باندې ښکلی لګي. نو هغې چې کوم دی هغې باندې ډېر زیات داد میلاویږي او محفلونه یې را جوړېږي. او نثر چې کوم دی نو هغه د کتابو پورې محدود دی. او که فرض که څوک هغه اوږده دی که نه، مطلب چې ناول افسانه یا ډرامه خو څوک داسې بیان کولی نه شي که نه. نو اصل کې په نثر کې چې کوم دی زموږ دغه لږ رکاوټ دی. او انشاءالله اوس ځوانان چې کوم دي نو هغه د پښتو ادب طرف ته ډېر را روان دي. په یونیورسټیانو کالجونو کې د خپلې ژبې له د مورنۍ ژبې له ډېر ترجیح ورکوي انشاءالله. نو داسې ده چې زموږ دا نوي ځوانان چې دي نو دوی به د پښتو زده کړي، د دوی به مینه د نثر سره هم پیدا شي، د نظم سره هم. او تر دې دمه چې کوم دی نو زه به تاسو ته دا په دعوې سره ووایم چې زموږ ځوانانو له پښتو لیکل نه ورځي. بالکل. او شکر دی دا 2-3 کاله وشو چې یاره ځوانان چې کوم دی نو د پښتو طرف ته میله شوي دي. د میډیکل په نسبت باندې چې کوم دی نو پښتو ته زیات واقعي. بالکل جي. شاید صاحب زموږ مینوال به د کلام اورېدلو هم څه خواهش لري، نو کوم یو کلام به مشال ټي وي مینوال سره شریکول غواړي؟ دغه یو کلام تیار دی را سره جي. د مطلع عرض دی چې څه دی د پیو رنګ او څه دي د ګلاب رنګونه. څه دی د پیو رنګ او څه دي د ګلاب رنګونه، د یار په مخ کې راغونډ شوي دي نایاب رنګونه. ډېر ښکلی. او مننه. او دا چې پراته دي ځای په ځای رنګونه سره د وینو، دا چې پراته دي ځای په ځای رنګونه سره د وینو دې نه به جوړ شي یوه ورځ د انقلاب رنګونه. ډېر ښکلی. ډېره ده. دا شعر بیا وایي ډېره ده. دا چې پراته دي ځای په ځای رنګونه سره د وینو دې نه به جوړ شي یوه ورځ د انقلاب رنګونه. ډېر ښکلی. او کله سیلاب،
کله وحشت کله جابر و کمران په بیل بیل شکل کې دا ټول دي د عذاب رنګونه او زما د وینې رنګ مننه جی مننه زما د وینې رنګ دی خور شي په دې خاوره باندې زما د وینې رنګ دی خور شي په دې خاوره باندې خو په دې خاوره دی خندا کوي شاداب رنګونه او شکر دی ما پکې هم داسې انتخاب کړی دی شکر دی ما پکې هم داسې انتخاب کړی دی زما په هر یار کې ښکاریږي د نواب رنګونه مننه او هغوی مزل کوي روان دي د سپوږمۍ په لوري هغوی مزل کوي روان دي د سپوږمۍ په لوري شاهده چا چې وي اخیستي د کتاب رنګونه ډېر الله ډېر ښکلی جی مینوالو دا و احسان الله شاهد صاحب چې هر یو شعر زما په خیال انتخاب دی نوره اندازه به تاسو پخپله هم ولګوئ د ما شعرې ښه عکاسي ښه ترجماني شاهد صاحب یو بل کلام به مینوال سره شریکول غواړي دا کلام د غزل مطلع عرض دی جی که خپل عزت غواړې د خولې برغولی سم ساته که خپل عزت غواړې د خولې برغولی سم ساته په چا کې کار اړو ساتم او یا کم ساته او د تکبر هوا څانګونه پرې کوي د سړي د تکبر هوا څانګونه پرې کوي د سړي که پورته تلل غواړې نو رب ته سترګې نم ساته ډېر ښکلی او دغه د قاب د مخلوق ذات هسې په لاس نه راځي دغه د قاب د مخلوق ذات هسې په لاس نه راځي دغه مخلوق د پاره ډک جیبونه دم ساته مننه او که الزامونه شي درانه په احساساتو باندې که الزامونه شي درانه په احساساتو باندې یره تې مه کوه اعصاب ورته محکم ساته یره تې مه کوه اعصاب ورته محکم ساته او که الزامونه شي درانه په احساساتو باندې یره تې مه کوه اعصاب ورته محکم ساته او د هر سړي قدر کوه هیڅ چاته بد مه ګوره د هر سړي قدر کوه هیڅ چاته بد مه ګوره چې بني آدم یې نو بیا خیال د بني آدم ساته ډېر ښکلی او دا بل شعر دی جی چې مودې شوې تېرې په ټوپک چا ګټه نه ده کړې مودې شوې تېرې په ټوپک چا ګټه نه ده کړې کور نه ټوپک لرې کړه کور کې د قلم ساته ډېر ښکلی دا بیا وایي مننه جی مودې شوې تېرې په ټوپک چا ګټه نه ده کړې کور نه ټوپک لرې کا کور کې د قلم ساته او که د خپل کور نه نړېدلی کنډر نه جوړوي که د خپل کور نه نړېدلی کنډر نه جوړوي د بل چا زړه مه ساته زړه دې د بیګم ساته او څوک چې د زړه په پرهرونو باندې په لګي څوک چې د زړه په پرهرونو باندې په لګي شاهد هغه خلک ډېر زیات محترم ساته ډېر ښکلی ډېر الله جی مینوالو دا و احسان الله شاهد صاحب چې تاسو ته خوندور کلامونه خوندورې خبرې واورېدې د رحمان بابا په دې شعر به درنه اجازه اخلم چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کا لکه تخم ژوندی ځان په ځمکه خښ کا لکه تخم که لوی غواړې د خاورو په مقام شه زموږ د خپرونې وخت سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد او احسان الله شاهد صاحب ته اجازه ورکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ